پنځه لوی وجیبې څه لري د نفس ساتل دي د تا وینه به څوک نشي تویولی دا ډېر غټ نعمت ده ورونو د تا مال به څوک نشي ضایع کولی دا ډېر غټ نعمت ده او د تا عزت ته به څوک صدمه نشي رسولی دا ډېر غټ نعمت ده د تا عقل ته به څوک صدمه نشي رسولی مخدرات بند نه وي اساسي عقل خرابوي د ځوانانو ځواني خرابوي آینده یې خرابوي د دې مخنیوی به کېږي په مسؤلیت سره دا ډېر غټ نعمت ده همداسې نور شرعي حدود چې عملي کېږي د هغو په برکت باندې تاسو د اطمینان چکتنان کېږو د عزت چکتنان به کېږو او باید امیدوار واوسئ هغه شی چې موږ تاسې ډېر ضرورت ورته لرو بیا هم یادونه کوم اتفاق او اتحاد اتفاق او اتحاد له کورنیو نه را شروع کېږي د اسلامي امارت کې انشاءالله د بري او راز دا 20 کاله دا و چې موږ د دنیا له استخباراتو سره وجنګېږو د دنیا ټول استخبارات همکار او امریکایان سره او موافق سو او د دنیا له ټکنالوژي سره وجنګېږو او د دنیا له زور سره مقابله وسو د الله جل جلاله نصرت خو ځان ته یو لوی راز د اسلامي امارت اتفاق خدای نه خاصه اتفاق نه لرلی لکه تیر تنظیمونه غوندې ګوند او رای نظرونه وایي بیا د کفارو لاس په موږ کې لوېده بیا دا اوس امنیت نه راته ځکه یو بل هم دا هېواد داسې فتح سوی و دغسې جهاد کامیاب سوی لکه دا اوس خو دلته موږ د چور تالام شاهدان دلته دولتي ودانۍ خرڅېدې دلته دولتي ودانۍ لوټ کېدې او د خلکو عزت هم برباد و هر څه یې له لاسه ورکړي ولې اتفاق نه په امارت کې الحمدلله اتفاق موجود ده ښه فوق العاده اتفاق ښه اطمینان او اعتماد له هغه نه رالاندې باید زموږ قومي مشران او علما کرام رول لري چې خلکو ترمنځ اتفاق وساتي وحدت وساتي وحدت د بري راز ده که موږ یو واحد ملت و بل څوک موږ تجاوز نشي کولی اشغالګر بیا موږ ته په کږه سترګه نشي کتلی او که موږ اتفاق ولرو په موږ کې تعصب قوم پرستۍ صنف پرستۍ د جدایي هر اسباب چې د هېواد ته ضرر رسوي زموږ د ملي ګټو خلاف دي هغو ته څوک لار نشي هوارولی اتفاق اصل ده همداراز که اتفاق موجود وي د ولایتونو حقوق به ورکول کېږي هر ولایت د خپل حقه برخمن وي خپل حق به غوښتلی شي په مشروع لاره باندې د اتفاق و اتحاد د لارې نو اتفاق و اتحاد ته زموږ علما کرام هم ډېر کار کولی شي زموږ قومي سپین ږیري ډېر کار کولی شي او په دې کې ځوانان سره هملاسه کولی او نظر کولی شي ځکه موږ ډېر درلېدلي له بې اتفاقۍ نه یو او له تعصب نه یو له ژبې پرستۍ او قوم پرستۍ او مذهب پرستۍ نورو حالاتو نه یو دې نه باید ځان وساتو او په ټولو شیانو کې اعتدال او هغسې لار خپله کړو چې هغه د هېواد په ګټه ده د اسلام په ګټه ده د دین په ګټه ده دې ته بلنه درکوم خپلو مشرانو ته خپلو علما کرامو ته چې د اتفاق په راوستو کې ډېر رول ادا کړي خدای نخواسته فتنو ته لاره خلاصه نه شي او دغه جوړ حالت بېرته را خراب نه شي یو شی بل چې اسلامي امارت سره راغله او هغه په مؤثره توګه باندې رول یې ادا کړ هغه عفو وه اسلامي امارت له اولې ورځې نه دا جنګ شروع شوی و خپلو ټولو هغو مخالفو خلکو ته یې عفو وکړه چې هغه له موږ سره په مقابله کې په جنګ کې ولاړ دې عفوې غوږ ته ډېر تریخ طبعا به اسانه نه و چې څوک تا وزنې 20 کاله دې وځوري تکلیف دې کې زحمت او بیا هغه ته تعفو خو دغه تریخ غوږ اوسو دغه بوج په ځان واخیستلی شو امارت دا کار وکړ نتیجه یې څومره خوږه راووته په 10 ورځو کې زموږ 3 ولایتونو ته دا د عفوې برکت و د عفوې په برکت سره نن مجاهد او طالب او هغه مبارز هغه مقابل شخص ته مقابل کې ولاړو په بد نظر نه ګوري بار بار موږ وایو چې د یوسف علیه السلام خبره خپل ورونو ته یې وکړه اوس موږ ورونو ته دا خبره کوو سلام تسلیم علیکم اليوم تاسې باندې نن ځورونه نشته موږ تاسې ته پیغور نه درکوو موږ تاسې په تېر حالت باندې محاسبې لاندې نه نیسو موږ عفو کوو د عفو په نتیجه کې انشاءالله دغه داسې ټول سره ورونه یو بدبیني مې منځ کې نشته او ډېره بدبیني اوس ختمه سوې ده دا 10 ورځې د هېواد په یو کونج کې بدبختي موجوده وه په پنجشیر کې الحمدلله هغه هم حل شوه پنجشیری ولس غیور ولس ده مېړنی ولس ده ښه قومندانان پکې وو علما کرام پکې وو خو یو څو معاملهګر یې په سر کې وو هغو شرط جوړاوه هغه معاملهګر په زور ځینې لرې شول ولس زموږ سره ولس په
خپله د پنجشیر دپاره پنجشیر والي مولوي قدرت الله صاحب ډېر ښه سړی ده، ډېر د هېواد په درد دردمن سړی ده، هېڅ د تعصب بوی په ذهن کې نشته، هغه مسؤل شو او ورځ په ورځ د پنجشیر د ولس سره زموږ تماس زیاتېږي، هغه بدبیني هلته موجوده وه هغه له منځه لاړه. خدای نخواسته دا د بې اتفاقیو سبب نه شي. نو عفو بل دا داسې دغه اوسنی حالت چې نن ته راغلی ده، هېواد له جنګ جګړو راووت او یووالي ته روان یو، د دغه فرصت ته په استفاده کوشش وکړو چې د هېواد ملي ګټې وساتو. دغه ودانۍ چې دي حکومتي ودانۍ، لارې، مهم ځایونه، د دې ساتل تنها مجاهدینو ته مه ورپرېږدئ، تاسې هم رول کې ولرئ. که چا کوم ځای تخریباوه یا تاوان کوم ځای ته رساوه مشران خبر کړي. که چا په معنوي لحاظ نظام کمزوری کاوه، نظام رشوت ته هڅاوه یا خدای مکړه د نظام سره دښمني کوله، خپل نظام پې خبر کړي. که چا د هېواد امنیت ته ضرر رساوه، خلک یې هڅول داسې اقداماتو چې هغه امن مختل کوي، اطمینان له منځه وړي. د هېوادوالو نه مې یوه هیله دا ده چې خپل امانت سره لاس یو کړي، دغسې فتنهګر اشخاص خپل مشرانو ادارو ته ورمعرفي کوي، ور ویې پېژنئ، حمایت یې مه کوئ. کوشش وکړئ چې مفسد حمایت ونه شي. کوم کس چې مفسد ده د دې نامه باید قومي مشر، عالم یا بل څوک حمایت ونه کړي چې د ده شناخته ده، ځکه مفسد د ټولنې لپاره ضرر ده. اول ده ته هم ضرر کوي، ټولنې ته ضرر کوي، کلي ته ضرر کوي. باید د فساد مخه یې ونیول شي. کوم کس که رشوت خور په ادارو کې رشوت ورکوي، مخې په جدیت سره باید ونیول شي. په دې کې تنها نظام مسؤل نه ده، موږ تاسې ټول مسؤل یو. هر څوک چې خبرې وکړو په کمزورۍ د نظام باندې، باید د خپل نظام سره همکاره واوسېږو، همراه واوسېږو او ورسره نږدې پاتې. نو دغه مې تاسو ته پیغام و څو ټکي وو. له تاسو نه بیا هم د ټولو نه ښه راغلاست وایم چې دلته راغلي یاست، موږ سره تکلیف وګالو او ما هڅه کوله چې زه وختي راسم تاسو ته ځان ورسوم. خو متاسفانه شرایط داسې برابر شول، زه کابل کې په داسې کار باندې وم چې رسنیو مخه وه، د ټولو دنیا مخه وه، ما کار نه شو پرېښودلی او له ټلیفون نه مې نه شوی لرې کېدی. مصروفیات هم ډېر زیات شو، څو چې زموږ کابینه جوړه شوه او را اعلان شوه، نو تر هغه پورې مې وخت هلته ډېر ضرور و چې ما تېر کړی وی. نو په ځان تاسو ته راغلم، د دې نه عفو غواړم خپلو ټولو درنو مشرانو، علما کرامو، قومي مخورو او ځوانانو، بېلابېل اقشارو، مجاهدینو ته یو ځل بیا هم ټولو ته ښه راغلاست وایم، قدردانه یې کوم. داسې زموږ خبرې واورېدې، د ټول نه مننه کوم. الله تعالی مو په دنیا او آخرت کې سرفرازه لره. وآخر دعوانا